A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. لږه شیبه مخکې د متحده ایالاتو پوځ په ایران کې لوی پوځي عملیات پیل کړل. زموږ موخه دا ده چې د ایران د رژیم له لوري د رامنځته شویو نږدې ګواښونو له منځه وړلو له لارې د امریکا خلک وساتو. هغه ظالمه ډله چې ډیر سخت او ناوړه خلک دي. د دوی ګواښونکي کړنې په مستقیم ډول متحده ایالات، زموږ سرتیري، زموږ بهرنۍ اړیکې او زموږ متحدین په ټوله نړۍ کې له خطر سره مخ کوي. د 40 کلونو راهیسې د ایران رژیم مرګ پر امریکا شعار ورکاوه او د وینې تویولو او ډلهییزو وژنو نه ختمېدونکې لړۍ روانه ساتلې چې متحده ایالات، زموږ سرتیري او بېګناه خلک یې په ډیرو هیوادونو کې په نښه کړي دي. د دغه رژیم له لومړنیو کړنو څخه یوه دا وه چې په تهران کې یې د امریکا پر سفارت د زور زیاتي نیونې ملاتړ وکړ او په لسګونو امریکایي یرغمل یې 444 ورځې بندیان وساتل. په 1983 کال کې د ایران نیابتي ځواکونو په بیروت کې د سمندري ځواکونو پر استوګنځای برید وکړ چې 241 امریکایي پوځي پرسونل پکې ووژل شو. په 2000 کال کې هغوی پوهېدل او ښایي ښکیل هم و. هغه برید کې چې په یو اس اس کول وشو، ډیر کسان پکې ووژل شول. ایرانی ځواکونو په عراق کې سلګونه امریکایي سرتیري ووژل او معیوب کړل. په وروستیو کلونو کې د رژیم نیابتي ډلو په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو همدارنګه په نړیوالو سمندري لارو کې پر امریکایي سمندري او سوداګریزو بیړیو بېشمیره بریدونه کړي دي. دا ډلهییز ترور و او موږ نور دا نشو زغملی. له لبنان څخه تر یمن او له سوریې څخه تر عراق پورې دغه رژیم ترهګرو ملیشو ته وسلې، روزنه او پیسې ورکړي چې مځکه یې په وینو او وحشت رنګ کړې ده. او دا د ایران نیابتي ډله حماس و چې د اکتوبر په 9 یې پر اسرائیل وحشیانه بریدونه وکړل. له زرو څخه زیات بېګناه خلک یې ووژل چې 46 امریکایان هم پکې وو او زموږ 12 اتباع یې یرغمل کړل. دا ډیر ظالمانه عمل و، داسې څه چې نړۍ مخکې نه و لیدلی. ایران د نړۍ لومړی دولتي تمویلونکی د تروریزم دی او همدا وروستیو کې لسګونه زره خپل وګړي د کوڅو پر سر ووژل ځکه هغوی اعتراض کاوه. د متحده ایالاتو پالیسي تل دا وه په ځانګړي ډول زما د ادارې چې دا ترهګر رژیم هیڅ کله اټومي وسلې ونه لري. بیا یې وایم، هغوی هیڅ کله اټومي وسلې نشي لرلی. Killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. له همدې عمله د اپریشن میډنایټ هامر په نوم عملیاتو کې تیر جون میاشت کې موږ د هغوی اټومي پروګرام په فورداو، نتنز او اصفهان کې بشپړ له منځه یوړ. له هغه برید وروسته موږ هغوی ته خبرداری ورکړ چې بیا دې هیڅ کله د اټومي وسلو په لټه کې نشي او موږ څو ځله د هوکړې هڅه وکړه. موږ هڅه وکړه، هغوی ویل چې غواړي بیا نه غواړي، بیا غواړي بیا یې نه غواړي. هغوی نه پوهېدل چې څه روان دي. هغوی یوازې د شر تمرین کاوه، خو ایران انکار وکړ لکه څنګه چې د لسیزو راهیسې کړی دی. هغوی هغه فرصت رد کړ چې خپل اټومي هیلې پرېږدي او موږ نور دا نشو زغملی. پر ځای یې هغوی هڅه وکړه خپل اټومي پروګرام بیرته ورغوي او اوږد واټن ویشتونکي توغندي جوړ کړي چې اوس زموږ ډیر ښه ملګري او متحدین په اروپا کې ګواښي. زموږ سرتیري چې بهر میشتي او ژر به د امریکا خاورې ته هم راشي. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. فکر وکړئ چې که دا رژیم اټومي وسلې ولري څومره به نور هم زړور شي. د همدې دلایلو له مخې د متحده ایالاتو پوځ یو پراخ او روان عملیات ترسره کوي ترڅو دا ډیر ناوړه او افراطي دیکتاتوري رژیم د امریکا او زموږ د اساسي ملي امنیتي ګټو له ګواښلو منع کړي. موږ به د هغوی توغندي له منځه یوسو او د هغوی د توغندیو صنعت به په بشپړه توګه ویجاړ کړو، بیا به په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي. موږ به د هغوی سمندري ځواک نابود کړو. موږ به ډاډ ترلاسه کړو چې د سیمې ترهګر نیابتي ډلې نور ونشي کولای سیمه او نړۍ بې ثباته کړي او زموږ پر ځواکونو برید وکړي او نور به ونشي کولای د آی ای ډي یا د سړک غاړې بمونه وکاروي چې د ډیرو امریکایانو په ګډون په زرګونو خلک ووژني او سخت ټپیان کړي. او موږ به دا ډاډ ترلاسه کړو چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. پیغام ډیر ساده دی، هغوی به هیڅ کله اټومي وسله ونه لري. دا رژیم به ډیر ژر زده کړي چې هیڅوک باید د متحده ایالاتو د وسلوالو ځواکونو ځواک او عظمت ونه ننګوي. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces.
I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no... ما په خپل لومړی دوره کې زموږ پاوز جوړ او بیا ورغاوه او په مځکه هیڅ پاوز د هغه له ځواک قدرت او پرمختګ سره برابر نه دی. سره لدی زما اداري په سیمه کې د امریکایي پرسونل د خطر کمولو لپاره هر ممکن ګام پورته کړی دی او زه دا خبره په سپک ډول نه کوم د ایران رژیم د وژلو نیت لري. کېدای شي د زړورو امریکایي اتلانو ژوند له لاسه ولاړ شي او موږ تلفات ولرو. دا په جګړه کې ډیر وخت پیښیږي، خو موږ دا کار یوازې د نن لپاره نه کوو، موږ دا د راتلونکي لپاره کوو او دا یوه باوقاره موخه ده. موږ د هر سرتیري لپاره دعا کوو چې خپل ژوند په اخلاص سره په خطر کې اچوي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې امریکایان او زموږ ماشومان به هیڅ کله د اټومي وسلو لرونکي ایران له ګواښ سره مخ نشي. موږ له خدایه غواړو چې زموږ ټول اتلان وساتي او باور لرو چې د هغه په مرسته به زموږ وسلوال ځواکونه بریالي شي. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. د ایران انقلابي ګارد وسلوالو ځواکونو او ټولو پولیسو غړو ته وایم خپلې وسلې کېږدئ او بشپړه معافیت به ولرئ، که نه نو له حتمي مرګ سره به مخ شئ. وسلې کېږدئ، له بشپړه معافیت سره به عادلانه چلند در سره وشي، که نه نو له حتمي مرګ سره به مخ شئ. او په پای کې د ایران ویاړلي ولس ته وایم ستاسو د ازادۍ ساعت را رسېدلی، په پناه ځای کې پاتې شئ، له خپلو کورونو مه وځئ. بهر ډیر خطرناک دی، بمونه به هر لور ته وغورځي. کله چې موږ پای ته ورسیږو خپل حکومت په خپله لاس کې واخلئ. دا به ستاسو وي، ښایي ستاسو یوازینی فرصت وي چې د نسلونو لپاره تکرار نشي. د ډیرو کلونو راهیسې تاسو د امریکا مرسته غوښتله خو ترلاسه مو نه کړه. هیڅ ولسمشر چمتو نه و چې هغه څه وکړي چې زه یې نه شپه کوم. اوس تاسو یو ولسمشر لرئ چې هغه څه درکوي چې تاسو یې غوښتنه کړې وه. نو راځئ وګورو چې څنګه غبرګون ښیي. امریکا له تاسو سره ده، د پیاوړي ځواک او ویجاړونکي قدرت سره. اوس وخت دی چې خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلئ او هغه سوکاله او ویاړلی راتلونکی آزاد کړئ چې ستاسو لاسرسي ته نږدې دی. دا د اقدام شیبه ده، پرې نږدې. خدای دې د امریکا د وسلوالو ځواکونو زړورو سړیو او ښځو مل وي. خدای دې متحده ایالات وساتي. خدای دې تاسو په عزت لري. مننه. May God bless you all. Thank you.